بسم الله الرحمن الرحیم راځو ورډ پیډ ته ورډ ته نن موږ تاسو کار کوو لیاوټ کې لیاوټ کې د کار کول لپاره او موږ تاسو ته دغه ځای پورې ویلو بریکس کې پیج بریکس ویلو خو سیکشن بریک پاتیو دلته فرض کې لیکل وکړه فرض کې مونوګراف دی لیکلای ده او ډېرې ورکه ده پنځه شوره کې ده نو اوس راځو موږ تاسو په دې کې بابونه فصلونه سره کم بدلېږي زه به ورکه سایز لږ ځکه اول به پیج نمبر ورکم چې تاسو ته اندازه لګیږي چې رښتیا هم فهم مخته رسېدلی پیج نمبر ته راځم ورته چې ټاپ اف پیج کې ولګوه او یو ډیزاین ورته انتخاب وکړه چې لرې نه لږ ښکاري لکه ده اوس راځم اول مخ دویم دریم څلورم پنځم او ورته چې د شپږم مخ باندې په دې ځای کې یا په پنځم مخ باندې په دغه ځای کې باب یا فصل بدل شي سیکشن بدل شي دلته کلیک وغواړو چې نوی سیکشن نوی صفحې نه نوی مخ نه شروع شي نو را به شي لیاوټ ته بریکس ته په بریکس کې به سیکشن بریکس ته راشي په دې کې نیکسټ پیج مطلب دغه باب دغه فصل راتلونکي مخ نه شروع نو هغه لیکل چې ما مخ تو تکلیک کړی و هغه هم ښکته ویوړل او د ځای خالی پاتې شو دلته سیکشن بدل شو فعلا معلومیږي نه زه انډو کوم بیرته چې خپل حالت ته راشي بیا راځم نور اپشن یې ورکې وایي بیا کار وکړو کنټینیوس جاري په دغه مخ باندې سیکشن چې دا بیل کا ځینې یونیم ځای کې چپټرو کې داسې وي چې مثال په کوم مخ باندې ختم شي که نه په هغه باندې به صرف هغه عنوان ورته ولیکي او شروع وکړي او ایون پیج راتلونکي جفت مخ نه شروع کړه جفت صفحه نه شروع کړه مثال زه ولاړم په پنځم مخ نه شپږم نه به شروع کیږي که په شپږم ولاړ یې بل اتم نه شروع کیږي په منځ کې یو صفحه بیا خالی پاتې کیږي او آرټ پیج راتلونکي تاک مخ نه شروع کړه تاک صفحه نه په پنځم ولاړ یې نه لوم نه به شروع کیږي زه تم چې تاسو کار وکړه نیکسټ پیج نه شروع کړه اوس ګورو چې موږ تاسو رښتیا هم سیکشن بریک کړی کنه دم کړی د دې لپاره زه زما هیډر فوټر ته او موږ تاسو به دغه اولو پنځو مخونو ته یا څلورو مخونو ته الف ب ت شمېره سره کوم ورکو هیډر پر راځو موږ تاسو هیډر ته هیډر موږ تاسو کلیک کولی دی او پیج نمبر مو هم په هیډر کې لیکلی نو ایډیټ هیډر باندې کلیک کوم دلته که تاسو وګورئ شپږم مخ کې ما ته وایي چې هیډر سیکشن 2 سیکشن کې بدل شوی که نه پاس وګورئ اوس فوټر د لیبل د پنځم مخ نو فوټر سیکشن 1 اول خو به په دې دویم سیکشن کې کلیک کې چې په هر مخ کې د کلیک کړی وي او د لینک ټو پریویس دې مخ کې کار نه کوو کنه نو دا به غیر فعال کې د اول سیکشن او دویم سیکشن لینک ختم شو اوس د اولو مخونو ته الف ب ت شمېره غواړو 1 2 3 به تر لرې شي دې لپاره به راشي دلته به کلیک کې په اول هیډر کې یا په چې هر یو سیکشن کې په هر یو مخ کې کلیک را به شي پیج نمبر ته او فارمیټ پیج نمبرز او دې ځای به الف ب ت یا الف ب ج مرتا انتخاب کې اوکې به کې الف ب ت ج او دال مخته کوم ګلار شو هي او اوس کدویم سیکشن ته ورسیږو ما غش پاک ده دلته باید دا لیونه شروع شي نو بیا به دغه ځای ته لاړ شي فارمیټ پیج نمبرز سٹارټ ایٹ 1 لیونه شروع اوکې دویم سیکشن کې د کلیک کړی وو دا لیونه شروع کړه تاسو وګورئ پاس اوس هي پورې شمېره ده او دلته چې دا لیونه شروع ښکته به اوس دا ګورئ زه ولاړ یم په شپږم مخ کې ولاړ یم نو تاسو هغه چل زده کړه صحیح ده دا کورنۍ صفر روان هم دپسې راځو دې نه پس چې دا موږ تاسو په دې کې وایو لاین نمبر دی په دې کې لاین نمبر کتابو کې نه استعمالېږي ما خو چېرته نه لیدلی چې کتاب ته هر لیکې ته شمېره لیکلې وي و لیست که راشي لیست خو خپله شمېره لري موږ تاسې په هم کې ویلی خو دوی دلته د اپشن راوړی کېدای شي نیم ځای کې استعمالوي نو را به شي وایي کنټینیوس جاري لاین نمبر یې ورکړه نو ما په دویم سیکشن کې کلیک کړی یو دوه درې اول سیکشن ته نه دی ورکړی وجه چې ده چې ما په دویم کې کلیک کړی هلته مې لینک هم ختم کړی و کې تاسې فکر لینک مې ختم کړ ځکه یې ورم نه کړ خو تم چې ښه ده تر لرې که بېرته انډوي که زه ځم په اول سیکشن کې ورته چې کلیک درته کومه او اوس راځم ورته چې ته لاین نمبر ولګوه خو
ریسټارټ ایچ پیج کنټینیوس جاری تر څو د سیکشن ختم شوی نه 1 2 3 4 5 تر 40 تو کې شپېتو کې تر 100 کې تر 200 ورسېد خو ریسټارټ ایچ پیج باندې چې کله ته کلیک کې نو چې هر مخ بل یو شروع کیږي تاسو وګورئ یو مخ چې ختم شي بیا لیونه بل مخ شروع ده او بل اپشن چې د پدې کې د انډ کوم ته چې بیرته تر لري کا کینل ته نن باندې کلیک کوئ ریسټارټ ایچ سیکشن هر سیکشن لیونه شروع کړئ کنټرول پلس ا ټول به انتخاب کې کني بیا هم دویم سیکشن ته نه وړي بیا نه ورکل ته موږ لینک ختم کړئ نو را بشي چې کله ټول انتخاب کړئ ریسټارټ ایچ سیکشن هر سیکشن لیونه شروع کوه ګورئ اس مسلسل شماره ده مسلسل غنه اور کړئ چې کله اول سیکشن ختم شي نو بیا به دغه دویم سیکشن لیونه شروع او به په دې کې کومای چې د یو پیراګراف ته د لاین نمبر نه ورکوي بیا به راشي سپریس فار کرنٹ پیراګراف په کوم پیراګراف کې ته کلیک کې یغه ته بل لاین نمبر نه ورکوي او کله لاین نمبرینګ آپشنز ته لاړ شي دغه ځای کې د لاین نمبرز د 2003 چې کوم ورډ ده دغه لی اوټ سیکشن ده را به نمبرز ته دلته وګورئ اوس ایډ لاین نمبرز الته یغه ځای کې د آپشن استا سٹارټ ایت 1 لیونه د شروع کیږي اول لاین ته د یو شمیر ورکی یا کوته چې نه ل 15 شروع کوا اول لاین ته 15 شماره ورکه بیا دویم ته شپږ نو هغه هم ته کولای شي یا کولای شي فرام ټیکس لیکل نه د څومره لري دا ګوره فاصله اتومات اوس نمبر ورته انتخاب ده کته چیرته ورته نږدې کې یا لري کې په خپل بغداد فاصله ورکه کاونټ بای مطلب دا غد چې یو لیکلی په دې کې مطلب د هر لاین ته بل نمبر لیکي چې کله دوه کې دې مطلب د یو ته ملي کې دویم ته لیکي دریم ته ملي کې څلورم ته لیکي چې کله درې کې دوه ته بینه لیکي دریم ته بل نمبر لیکي او ریسټارټ ایچ پیج ایچ سیکشن او کنټینیوس دا موږ تاسو مخکې لو کې کوم تاسو وګورئ اوس با دوه لاینونه د لاین نمبر نه لیکي او دریم ته لیکي او کبي خطر لري کې کنټرول پلس ا او را بشي لاین نمبرز ته نن یا مرتجه نه غواړم د دې نه پس یو موضوع ته بده کې هایفنیشن انګلیسي د لیکل اصول دي چې کله یو لغت د لاین په د اخیری سر کې چې کله ته جسټیفای کړي او د سم نه ځایږي نو د منفي علامه چې په انګلیسي ژبه په د ګرامر اصطلاح هایفن ورته وایي هغه د استعمال کړي نیم دلته ولیکه نیم ښکته ولیکه بیا په کوم ځای باندې باید یو لغت مات شي په منځ نیم شي دغه لپاره به د انګلیسي استاد سره اړیکه ونیسئ په هر ځای کې باید مات نشي هغه نو کوای چې په اتومات ډول دلته بیا ګرامري د اصطلاح ته هایفنیشن وایي او د علامه ته هایفن وایي نو اتوماتیکي په ولګا چې کوم ځای کې لګي فعلا په یو ځای کې مونږ لګیږي په دې کې اړتیا نشته نو د وجه راځم د انتخابوم او د لیکلو سایز لږ زیاتوم چې ته ولګیږي کنه نه لګي نور زیاتوم بیا هم نه لګیږي لګي نور نور څومره زیات کو دغه ځای کې ولګیږي ګوره ډاکومنت او ډیزاین فکر هم درته په دې دوه ځایونو کې ولګیږي نو دا اتومات ډول باندې ورته ولګیږي که اجازه تر لري کومه ته دا بیرته تر لري که خو دې کار وکړه په دې کې بل اپشن د مینوال کې فرق د اتوماتیکي په اتومات ډول لګي مینوال کې به تاسو پښتنه کوي دلته ولګوم کنه یس ولګوا نو ملګوا یس ولګوا نو ملګوا یس ولګوا نو تر اخره پورې په کتاب کې دغه رقم روان خو که چیرته موږ تاسو لاړ شو دې دا غته دا آپشنز ته نو په دې کې هغه اتوماتیکلی اپشن هم ستا خو یو بل اپشن نو د کې هایفنیټ ورډز ان کیپس مطلب کیپټل لیټرز هغه لغتونه چې ټول په غټ تور لیکلي لکه لنډیزونه مخففات یونیسکو یو ان ایچ سی آر دا په غټ تور لیکل کیږي په هر ځای کې تاسو فکر کړئ آی آر سی آیا د منځ باندې نیم کم کله چې کله د ځای کې راشي نو که چېرته د اپشن فعال وي نیموي او که نه وي فعال بیا نه نیموي په منځ باندې هایفنیټ کوي نه هایفنیشن زون په څومره ځای کې چې یو لغت مطلب پیږي چې دلته نه ځایږي دغه ځای کې په افس 2010 کې ورډ 2010 کې ورته انتخاب کړی د انچ څلورمه برخه ورته انتخاب وي تاسو کولی شئ چې هغه لږ زیاته او کمه کړئ نو هغه بس اتومات ډول صحیح ده دلته کوم راشي بیا خدا بل اپشن د لیمټ کنزیکټیو هایفنز ټو کنزیکټیو وای پر لپسې یک چیرته اوس نو لیمټ د لایت نه هیو ته انتخاب دی که چیرته په هر لاین کې هایف غلګيږي مثال درې وړو کې مسلسل لګيږي کې ویل ګوم کنه دلته اجازه ورکړه ده چې په هر لاین کې کول لګيږي پروا نه کوي خو چې کله په هر لاین کې ته هایفنیټ کړي بیا سره ډیر به سلیقې ښکاری د سیم معلومیږي چې دا نه به پیږي په لیکل نه دي زده
نو دلته بیا ته کولی شي چې حد ورته وټاکې لیمیټ ورته وټاکې ورته چې یو د انتخاب کېږي مطلب دا چې په یو لاین کې پرېږده خو په دویم لاین کې مسلسل راغی به بیا نه پرېږدي که دوه د انتخاب کړي دې مطلب دغه ده که دوه مسلسل لاینو کې دغه منفي علامه یا هایفنیشن لګېده هایفن لګېده پروا نه کوي خو دریم کې بیا نه پرېږدي مینول بیا هماغه اپشن د یس نو ورته چې اوکې که خو دا مسلسل ونه یو ډیزاین بل شي ډاکومنټ دې دواړو باندې بیا هم لګېدلی او که بیخي تر لرې کوي نو نن به انتخاب کې تر لرې به شي له دې نه پس دا ځینې اپشن چې دلته موږ تاسې ګورو دا سیکشن هم موږ تاسې ټول ویلي خو راځو دلته څه نوې اپشن یې به هم ویب کې دغه پیراګراف چې کومه دا انډنټ کا دا انټنټ بټن دلته هم شته دا پیراګراف لږ مخته ویسته خو دلته نیم نیم انچ مخته وړي خو که چېرته مخته وروسته وړي که چېرته زه راشم لیاوټ ته په خپله خوښه لږ لږې مخته وړلی شم په دې کې رسم کولی شي دغه پیراګراف منفي ته مثال که چېرته بوځي داسې هغه ته هم وځي د مارجنز ته همدارقم دغه اپشن بیا هلته نه له ښي طرفه دغه هغه چې کوم د پیراګراف لږ مخته ویسئ دلته هم تاسې کولی شئ چې منفي ته ویسئ او همدغه رقم دلته که دا پیراګراف ټول انتخاب کوم تاسې به اوس وګورئ چې د هر پیراګراف په آخر کې څه اضافي ساحه ده 0.8 پوینټس ده دا که زیاتېږي او که کمیږي هم تر لرې کړي همدغه رقم د پیراګراف په اول سر کې که غواړي فاصله هغه هم ورته انتخابولی شي او دې نه پس دا سیکشن چې کومه ده موږ تاسې په پکچر کې ویلي دا که ښي طرف ته ویسه په ورګه کې چپ طرف ته لیکل دي ته راتاو شي که نه شکلو باندې بیا ویلي بل نه مخته وروسته ویسه سلیکشن پین مو په هوم کې هم ویلي په دغه کې هم ویلي الاین یې که ښي طرف ته ویسه چپ طرف ته ویسه او دغه ټولې اپشن یې موږ تاسې په پکچر د ورځې درس کې وګورئ هغه کې دغه نه زیاتې دي په هغه کې هغه هم شته کراپ وغیره او سایز وغیره اپشن هم شته پکې او دلته هغه نشته پکې ښه ریفرنسز ته که چېرته موږ تاسې اوس راشو نو زه به دا ټول یا به دا بند کړم او په دې کې زه راځم نن ریفرنسز ته تګ نه مخته زه لږ لیکل کوم ورته هم چې دې ته هیډینګ ون سټایل ورکړه موږ تاسې به نن اوس چې کوم درس وایو دغه درس د څه شي په باره کې ده مونوګراف دې ولیکو هغه په سر کې فهرست وي هغه په اتومات ډول څنګه جوړو تاسې به د موضوعګانو لپاره عنوانونو لپاره هیډینګ سټایل انتخابوئ که هیډینګ سټایل ورته انتخاب نه کوئ نو اتومات ډول بیا نه جوړوي تاسې ما کېدای شي دغه درس په ورځ کې ویلي مې چې دا هیډینګ سټایل چې دا ډېر مهم رول لوبوي په ورډ کې مخته ډېرې اپشنې دي نه بغیر بیا کار نه کوي نو په دې کې به هم تاسې دغه هیډینګ سټایل ورته انتخاب کوئ وروسته بیا که تاسې رنګ بدلوئ یو وارې دغه ځای نه انتخاب کړه بیا که د عنوان ته سایز زیات دی فنټ بدلی رنګ یې بدلی نو پرابلم خو دغه ځای ورته انتخاب کړه ځکه چې دې نه بغیر بیا هلته هغه اپشن یې کار نه کوي دغه په اتومات ډول چې کوم فهرست جوړوم په دې کې هم فرض کړئ دغه لیکل وکړه زه به لږ څه لیکل پکې وکړم بیا مثال نه خو بیا په دغه مخ باندې پسې هغه شه ورته چې دې نه پس کابل فرض کړه موږ سره یو موضوع ده او دې ته هم هیډینګ ون سټایل ورکړه یا هیډینګ ټو سټایل ورکړه چې هر یو دې ورکړو زه بیا ته هیډینګ ټو سټایل انتخاب کوم د تاسې په اجازه ځکه چې هغه د هغه نوم ده د ولایت نوم ده که نه نو دې وجې بل ورته چې لوګر پکې ولیکه او دې ته هم هیډینګ ټو سټایل ورکړه او دومره لیکل پکې وکړه بله موضوع فرض کړئ موږ سره پکتیا ده نور بس ده او تاسې سره موضوعګانې ډېرې وي که نه مونوګراف کې دوه درې نه وي بیا زه ورته یم چې راواخل دې ځایه بل هیواد نوم به ولیکو فرض کړه موږ ځو هغه ته ده انګلینډ ته ځو رګې که نه او د هیواد نوم به هیډینګ ون سټایل کې راواخلو او دې کې فرض کړئ دا لیکل دي بیا دغه لندن مشهور ښار ده لکه څنګه ده ورته چې دا چې دا د ښار د ولایت نوم څه بل چې دا برمنګم ها بس یاد شي مې ولیکل ښه نو ځینې مې کې غلطیږو هم او یو بله مو کې ولیکو
لارډز د هغه مشهور میدان ده د کرکټ هلته په لارډز ښار کې ده په برطانیه کې په انګلینډ کې. نو اوس اول سر ته راځو او دلته فهرست جوړو لیک جوړو. اول مخ خالی کې پیج بریک مې دلته وکړو. سره راځم ته چې په اتومات ډول درته جوړ کړئ. ریفرنسز ته به راشي، ټیبل اف کانټینټس ته به راشي. پاس بدل د کانټینټس په لیکلي وي یا ټیبل اف کانټینټس په لیکلي وي یا ټیبل اف کانټینټس په دې شکل یا office.com نه اپډیټ شوی نورم ته کې کنه اپډیټ شوی زه چې په خپل خوښه جوړوم. کسٹم ټیبل اف کانټینټس دې باندې به کلیک کې یا په دې سټایل کې به ښکاري. پیج نمبر یې نه ښکاري وته وایم ګورل د پیج نمبر یې سره تر لري شو یا دې ښکاري خدا دې طرف ته لیکل شوی دی. غواړي چې نږدې سره ولیکي نو دا اپشن به غیر فعال کی او کې چې نه لري د لیکلي وي د ډاټډ لاین دې په کوم سټایل کې په دې سټایل کې په دې بل سټایل او هایپر لینک بم کار کوي د موضوعګانو باندې. څنګه به هایپر لینک کار کوي؟ کنټرول چې ونی سي په موضوع باندې ورډ کې چې کله د کتاب د سره مونوګراف کنټرول ونی سره کلیک په کار وکي نو موضوع ته به رسي. کله چې ته غیر فعال کې به کار نه کوي. زه ته دا سټایل مې خوښ نشه. دلته تیار جوړ کړل شي سټایل نه دي دونه زه ورته انتخابوم. فرض کړئ کلاسیک مختلف دي ماډرن فارمل او ډسټینکټیو. په دې کې دلته تاسو کو وګورئ اوس هډینګ څو کاری درې کاری کنه ځکه چې د درې انتخاب دي. دلته د ښکاری څومره دا صرف په دغه ځای کې ښکاری د لپاره ده نو کڅلور کېږي. خو چې ما کوم استعمال کړی دی په بولډ دي فکر هم ده ډبل لګ لیکل شوی دي نور د مې نه استعمال ورته چې بس صحیح ده اوکې که جوړې کا جوړ شي کنه. هغه هډینګ 1 ولې ما هډینګ 2 ما هډینګ 2 ولې استعمال کړه تاسو فکر دلته اوس معلومیږي چې یاره دغه موضوعګان دا عنوانونه دي دغه موضوع پورې مربوط دي او سره دغه له دې پورې مربوط دي. بیا د سم کېدای شي چې فرض کړئ زلالم د افغانستان کې مې دلته تاسو وګورئ کابل چې ده په دریم مخ ده افغانستان په څلورم مخ ده په دویم. زه کنټرول نسم کلیک په کوم هغه ګوره کار کوي خو په دې کې ما نه لږ طریقل پاتې وو مصري هندي قوس شروع هلته کابل په دریم مخ وګورو چې اوس دا لیکل کوم ځای ته کابل کوم مخ ته رسېدلی دغه ده پنځم مخ ته رسېدلی. ښکته چې څومره موضوعګانې دي ټولو د صفحو شمېرې چې دا تغییر شولې بدلې شولې دا به څنګه سمو. د دې لپاره بیرته راشي دغه ټیبل ته په دې باندې کلیک کړئ چې په کلیک هم که دلته یو آپشن ده یو بټن ده اپډیټ ټیبل دې باندې به کلیک کړئ او اولنی آپشن اپډیټ پیج نمبرز اونلی دلته وګورئ اوس نه ده سم که نه درېم مخ باندې د لوګر په پنځم ده دا باید سم شي اوکې که پنځم اووم نهم ښکته ټول سم شول. بیا داسې هم کېدای شي چې یوه نیمه موضوع درنه کې پاتې مونوګراف دې استاد ته ور وړ که نه هغه درته وویل چې یاره دغه کې خو دا موضوع په دې موضوع کې دی نه دغه موضوع هم جوړېدای شي. لکه مثال که چېرته موږ په پکتیا کې د یو ولسوالي نوم هم لیکو یا په کابل کې د یو ولسوالي نوم هم لیکو د دې لپاره زما ورته یم چې محمد اغا به پکې ولیکو لوګر ته لاړ شه ورته چې دلته موږ سره یو عنوان دی یو موضوع ده محمد اغا خو دا باید اوس ولسوالي شوله هیډینګ سټایل هم باید هغه رقم مراعات کړي دریم هیډینګ 3 سټایل باید انتخاب کړي. داسې هم کولی شي چې هوم ته لاړ شي هیډینګ 3 سټایل انتخاب کړي د دې ځای نه لیول 3 مطلب هیډینګ 3 اوکې کا وایخسته سټایل خو دا عنوان دا موضوع بیا دلته نه ښکاري وګورئ نشته پکې. که غواړئ چې دا دې هم کې وښکاري اپډیټ ټیبل اف کانټینټس باندې به کلیک کړئ او اپډیټ انټایر ټیبل دا پیج نمبر هم درته سموي او په دې کې چې کوم نوې موضوعګانې تا لیکلي وي هغه هم کې راخلي اوکې که محمد اغا دا په اتم مخ او دغه موضوع ډېره سمه دې باندې هم کار ته کومه انزرټ فوټ نوټ تاسو په کتابو کې لري یو موضوع کې راغلی بیا هلته یوه نښه ورسره کړې یو مخ په آخر کې د هغې وضاحت شوی وي دې ته وایي فوټ نوټ چې کله د هر مخ د هرې صفحې په آخر کې هغه موضوع وضاحت کړي د فوټ نوټ وایي او چې کله د کتاب په آخر کې دغه موضوع هغه کېږي د وضاحت کېږي تشریح کېږي هغه ته بیا اینډ نوټ وایي اینډ اختتام ته وایي
ته د کتاب په اخر کې بیا هغه دواړه شته کې یو فوټ نوټ ده بل ان نوټ ده. نو راځم انزرټ فوټ نوټ دی باندې کلیک کوم. فرض کړئ دا فرضي موضوعګانې دي دا مې فرض کړئ دا وضاحت دا مې دلته ولیک دلته یې یو ولیک هلته به هم یو لیکلی دی دا ګورئ وانټ باندې یو لیکلی ده. ورته چې بل په دې ټایپ باندې فرض کړه یو فوټ نوټ ولیکه فرضي لیکل به فعلا وکړو او بل په پروډیوسډ باندې یو فوټ نوټ او این نوټ کې چېرته لیکې فرض کړئ ما دې ځای کې راواخیستم د ډاکومنټ باندې ته این نوټ ولیکه. این نوټ به د کتاب په آخر کې وي انزرټ این نوټ او هلته وګورئ دې وضاحت دلته وشي. همدغه رقم ورته هم چې یو بل هم جوړ کړل که په پروف د لغت باندې این نوټ انزرټ کړ او بل دلته ورته وایم چې لاړ شه په کیورډ باندې وضاحت به تاسو داسې نه چې تاسو چېرته کتابو کې مونوګراف کې دغسې لیکلي تاسو به صحیح وضاحت لیکئ. زه خو د دې لپاره چې وخت په ضایع نه شي مطلبي لیکل نه دي فرضي لیکل کوم تاسو به مطلب لیکل پکې کوئ. ښه دا چې کله دلته ولیکل بیا دلته یو بټن ده زم اول سر ته کنټرول هوم ورته هم چې نیکسټ فوټ نوټ راتلونکي فوټ نوټ ته مابوزه چې دغه ده. ښه دلته چې کله په ورډ کې د سره وي چې پاس په ودرېږي هم درته ښیي ښکته یې تګ حاجت نشته. بیا که نیکسټ بل یې باندې کلیک کړې دویم ته دې رسوي. همدغه رقم که ته راشې دلته کلیک کې پریویس فوټ نوټ تېر شوي فوټ نوټ ته مې ورسوي بېرته یې دلته راولي او که راتلونکي نیکسټ ان نوټ ته ځي ان نوټ وایي چې دغه ده او که یو بل نیکسټ ان نوټ باندې کلیک کوم نو هغه بل وخت ته مې رسوي دغه ده دویم او که بیرته پریویس ته تګ غواړې تېر شوي ته ډایرکټ دې رسوي. بیا راځه ورته وایم چې که داسې کار وکړه شو نوټس مالته نوټس ایریا وکړه. ښه فوټ نوټ خو د هر مخ په اخر کې وي نو چې کوم مخ باندې تا کلیک کړي کومې صفحې کې چې کومې صفحې باندې تا کلیک کړي ته ورته وایي چې ما ته فوټ نوټس ایریا وکړه نو د هغه مخ درته ښیي خو دې مخ کې نشته خو ما په یو مخ باندې دلته لیکل کړي ډایرکټ دغه یو مخ ته رسوي چې دغه دي. او که زه ورته وایم چې ما ته شو نوټس او ما ته این نوټس ایریا وکړه دا همیشه د کتاب په اخر کې وي ډایرکټ دغه ته ورسوي. توپیر ورکړی دی دلته آی رومي عددونه دي او هلته چې کومه ده چې کومه 1 2 3 ده یو دوه درې ده هغه عدد یې ورکړی ده. ښه نو دا دومره بس ده سبا به د نور کې انشاءالله کار کوو که ژوند او کورنۍ وظیفه ورسره ده.